د تاریخ له پیله انسانانو د جنسي خوند د زیاتولو لپاره هڅې کولې. له پیړیو راهیسې انسانانو د جنسي خوند د تقویه کولو لپاره ډول ډول خوراکونه، درمل او ملهمونه تجویز کړي دي. تر ډیره پورې د جنسي طاقت د زیاتولو لپاره دوی د سمبوسې په تنګولو او د سمرسیبل په اوږدولو باندې ټینګار کړی دی. له غریبو نیولې تر شتمنو پاچاهانو پورې ټول د جنسي طاقت د زیاتوالي هیله لري. پاچاهانو د خپلو خرمستیو او عیاشیو په لړ کې په خپل دربار کې داسې حکیمان او طبیبان ګمارل چې د دوی د جنسي طاقت د زیاتوالي درملنه یې کوله. اسلامي خلافتونه هم د همداسې حکیمانو مرکزونه وو. ابن سینا په خپل کتاب القانون کې لیکلي چې دا د یو ډاکټر لپاره د شرم خبره نه ده چې هغه د سمرسیبل په غټولو او د سمبوسې په تنګولو باندې بحث کوي. دا ځکه چې دغه تخنیکونه د اولاددارۍ په مواقعو کې د جنسي روغتیا لپاره اړین دي. که د سړي سمرسیبل کوچنی وي، ښځه خوند نشي اخیستلی، او که ښځه خوند وانخلي نشي خلاصېدلی، او که ښځه خلاصه نشي او میندواره کېدلی نشي او اولاد نشي زیږولی. نو همدا لامل دی چې ښځه خپل میړه پرېږدي او بل سړی کوي. په ورته ډول که چیرې د ښځې سمبوسه په کافي اندازه تنګه نه وي، نو د سړي سمرسیبل د هغې په ازاده سمبوسه کې په سمه توګه نه بندیږي، نو بیا دواړو ته پکار ده چې سره بیل شي. ابن سینا د سمرسیبل د غټوالي او سمبوسې د تنګوالي په اړه معقول دلیلونه ویلي او هڅه یې کړې چې اخلاقي محدودیتونه ورته وټاکي. په پورته خبرو کې ابن سینا 2 لاملونه ذکر کړل. یو دا چې د سمرسیبل او سمبوسې میچینګ د تکثر او اولاد راوړلو لپاره ضروری دي. او بل که چیرې د نر سمرسیبل او د ښځې سمبوسه له یو بل سره توافق ونه کړي، د زنا لامل کیږي. تیادوک په اموي خلافت کې د عراق د والي حجاج بن یوسف عیسوي ډاکټر و. تیادوک د سمبوسې د تنګولو لپاره ځینې دواګانې جوړولې. تیادوک به دارچینی، لاچي، ریحان او نور ګیاهي بوټي له الګولو سره یوځای کول او له هغو څخه به یو محلول جوړولو. هغه محلول به یې په کتاني ټوټو وهلو او په دې محلول لړل شوي ټوټې به یې د ښځو په سمبوسو کې ښودلې، یا به یې له مقاربت یا غولو 2 ساعته وړاندې په سمبوسې کې کېښودلې چې په دې سره به سمبوسه په فوق‌العاده ډول تنګېده. د تیادوک په وینا د دې درملو له استعمالولو وروسته به د ښځو ازادو سمبوسو داسې حالت غوره کړ لکه د تنکۍ باکیرو پیغلو سمبوسې. الرازي د سمبوسې د تنګولو لپاره په سمبوسه کې د شاتو، زنجبیل یا ادرکو مخلوط اچول ګټور بلل. همدارنګه د سمرسیبل د غټوالي لپاره یې په حیواني غوړو یا د یاسمین په تیلو او شیدو باندې غوړول فایدهمند ګڼل. همدارنګه ځینې غرني بوټي خوړل او له مامیل یا غولو وړاندې په سمرسیبل باندې د تار کولو مخل هم د جنسي طاقت د زیاتوالي لپاره ګټه لري. د ځمکې چینجي په سمرسیبل باندې مخل هم جنسي طاقت زیاتوي. د جنسي خوند زیاتول که هغه د سمبوسې تنګول وي او که د سمرسیبل غټول زیاتره یوازې د نرانو د جنسي خوند د زیاتولو په پار ترسره شوي او ښځې یوازې د سړیو د خوند وسیلې پاتې شوي دي. تر اوسه پورې ډیرو کمو خلکو د ښځو د جنسي خوند د زیاتولو لپاره هڅې کړي دي. که نران خپل سمرسیبل غټوي هم مطلب یې دا وي چې غټ سمرسیبل ډیر جنسي خوند لري، او که سمبوسه تنګوي هم مطلب یې د ډیر خوند اخیستل وي. ښځه یوازې د نرانو جنسي نانځکه او د دوی د خوند اخیستلو وسیله ده. د نورو همداسې ویډیوګانو لپاره د غدخود چینل سبسکرایب کړئ.